بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درسي ویډیو کې موږ او تاسو یو بل لړۍ د بیوشیمي پیل کوو چې هغه لړۍ د لیپیډونو یا هم د غوړو په نوم باندې یادېږي. دا چې غوړ څه شی دی، کومې ځانګړنې لري، کوم جوړښتونه لري او د هغې مختلف ډولونه موږ او تاسو په همدې لړۍ کې پیل کوو او بالاخره تر یو حده پورې لولو. اما صرف په همدې درسي ویډیو کې یوازې موږ غوړ پیژنو، د هغوی ځانګړنې پیژنو او په نورو درسي ویډیوګانو کې ورباندې بیا په هره موضوع باندې مفصل بحث لرو. مخکې تر دې چې راشو موږ پرې وغږېږو، له تاسې اورو تاسې د غوړو په اړه څه پوهیږئ، څه نظر لرئ، څومره د هغې په اړه معلومات لرئ. خپل معلومات مو د کمنټ له لارې له موږ سره شریک کړئ. هغه څه چې موږ یې دلته وایو که په دې کې هم موجود وي کولی شئ نوشته کړئ یا ولیکئ، او هغه څه چې تاسې د لیپیډو په اړه باندې ویل غواړئ هم کولی شئ له موږ سره شریک کړئ. ګورئ، که چیرې موږ او تاسې ووایو چې غوړ تعریف کوو، موږ داسې یو مشخص تعریف د غوړو لپاره نه لرو. موږ د کاربوهایدریټو لپاره یو مشخص تعریف لرو چې وموایل مثلا الکولي مختلف ګروپونه لري، الکولو یا د هایدروکسیل، یو ګروپ د الډیهاید لري یا یو ګروپ د کیټون لري. دا مو په کاربوهایدریټونو کې لوستي. اما امینو اسیدونه هم یو مشخص تعریف لري چې په نورو درسي ویډیوګانو کې ورباندې غږېږو. پروټینونه هم یو مشخص تعریف او جوړښت لري، په هغې باندې غږېدلی شو. ولې لیپیډ یا غوړ د دې لپاره داسې 4-5 ریفرنسونه چې ما وکتل، البته معتبر ریفرنسونه، داسې مشخص تعریف موږ د هغې لپاره نه لرو. تقریبا په ټولو کتابونو یا په ریفرنسونو کې یوازې په عمومي خواصو باندې غږېدلي او دغه خواصو له لارې او دغه ځانګړنو له لارې موږ کولی شو چې لیپیډ وپېژنو. دا هم یې که تعریف بولئ هم یې تعریف دی، که یې ځانګړنې بولئ ځانګړنه ده، او که یې پېژندنه بولئ پېژندنه یې په همدغه ډول باندې ده. راځو دې ته چې لیپیډ څه شی دی، څه رقم جوړښت لري. ګورئ، لیپیډونه یا غوړ یا شحمیات هغه عضوي مرکبات دي. که چیرې پېژندنې ته راشو یا تعریف ته راشو، په همدغه شکل باندې تعریفوم. هم عضوي مرکبات دي چې مختلف ډوله ګروپونه لري، هیټروجینیس ګروپس لري، یعنې دا هر ډول، یعنې داسې مختلف ګروپونه لري. موږ په کاربوهایدریټونو کې وویل چې یا به د الډیهاید ګروپ لري یا به د کیټون ګروپ لري. ولې لیپیډ دوی مختلف ډوله ګروپونه لرلی شي. همدارنګه ټول یې تقریبا ایستر دي. ایستر همغه عضوي مرکبات دي چې د اسید او د یو الکول له تعامل څخه رامنځته کیږي. او غوړ یا لیپیډ هم په ټوله کې ایسترونه دي، البته مختلف ایسترونه دي. مشخص نشو ولی چې فلانی اسید له فلانی الکول سره یو ځای دی، نه، مختلف اسیدونه له مختلفو الکولونو سره یو ځای کیږي او بالاخره پایله کې د هغې څخه لیپیډ یا مختلف ډوله غوړ رامنځته کیږي چې د هر ډول یې موږ بیا په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې وایو. همدارنګه دوی یو له بله سره فیزیکلي ارتباط لري. فیزیکي ارتباط یعنې د دوی تقریبا شکل ډېرې مثلا یا د مایع په شکل باندې دي، یو تعداد یې په ټوله کې بیا د جامد غوړو په شکل باندې دي، مثلا واکس یا نور غوړ چې هغه موږ او تاسې په کورونو کې هم کاروو. ولې کیمیاوي ارتباط هم یو له بله سره لري، لکه چې ومویل چې مثلا ټوله کې دوی استرونه دي یا مثلا دوی په ټوله کې عضوي مرکبات دي. اما په ډیره کې دوی ارتباط چې یو له بله سره دی، هغه فیزیکي ارتباط دی یو له بله سره په فیزیکي خواصو کې. همدارنګه غوړ په داخل د عضویت کې په فټي ټیشوز ورته وایي یا شحمي انساج ورته وایي، هلته ذخیره کیږي او هلته راټولیږي. همدارنګه که چیرې نور ورباندې وغږېږو، دا باید په یاد ولرو چې غوړ په اوبو کې غیر منحل دی یا ډیر کم. یو تعداد ریفرنسونه همداسې وایي چې ډیر کم او یا هیڅ په اوبو کې غیر منحل، یعنې دوی په اوبو کې نه حلیږي. موږ تاسې هم په خپل ژوند کې لولو. همدارنګه غوړ یا لیپیډ هیڅ وخت د ماکرو مالیکولونو
جوړولو ته زړه نه ښه کوي، یعنی دوی ماکرو مالیکولونه نه جوړوي. البته مایسیلز او دا شیانو باندې بیا موږ په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې غږیږو، بېله موضوع ده. ولی مثلا که چیرې موږ او تاسې سکرایډونه یا هم کاربوهایدریټونه په نظر کې ونیسو، هغوی مونوسکرایډونه یو له بله سره یو ځای کېږي، ډای سکرایډونه جوړوي، یا مثلا اولیګو سکرایډونه جوړوي، یا مثلا هغوی یو له بله سره یو ځای کېږي پولی سکرایډونه جوړوي، یا مثلا امینو اسیدونه یو له بله سره یو ځای کېږي اولیګو پیپټاید او پولی پیپټاید او پروټین رامنځته کوي. لیپید په هغې شکل باندې نه دي، دوی ځانګړنه دا ده چې دوی ماکرو مالیکولونه نه تشکیلوي. همدارنګه په غیر قطبي محللونو کې دوی منحل دي، ډېر ښه انحلالیت پکې لري. اما په اوبو کې مثلا یا د اوبو هغه مایعات چې اوبلن محیط ولري یا اوبلن خواص ولري، البته د کیمیا له نظره په هغې کې غیر منحل دي. مثلا په ایترو کې ډېر ښه منحل دي، همدارنګه په کلوروفارم کې ډېر ښه منحل دي. دغه یوه پیژندنه د لیپیډو موږ کولی شو. که چیرې یې په لنډ شکل باندې ووایو، موږ وایو لیپید عضوي مرکبات دي، په اوبو کې غیر منحل دي، استرونه دي. همدارنګه دوی په نن پولر مرکباتو کې یا غیر قطبي مرکباتو کې منحل دي، او ټوله کې دوی پولی پیپټاید په شکل باندې یا د پولی سکراید په شکل باندې داسې یو ماکرو مالیکول نه جوړوي. ټول یې مختلف ډوله الکول او اسید یو له بله سره یو ځای کېږي او یو ډول شحم ورڅخه رامنځته کېږي. دا چې کوم اسیدونه یو ځای کېږي، کوم الکولي ګروپونه یو سره یو ځای کېږي، دا موږ په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې لولو. له پاملرنې مو مننه کوو. که چیرې تاسو سره کومه پوښتنه پیدا کېږي، کولی شئ پوښتنه مو له موږ سره شریکه کړئ. مننه.